د یو دوه ورځې مخکې ما یو ویډیو خپاره کړې وه د ویزټ ویزو په اړه چې په داخلي اماراتو کې کوم څوک خپله ویزټ ویزه تمدیدوي په ابوظبي شارجه باندې نو دوی به ان اوټ لپاره د متحده عربي اماراتو څخه بهر ځي. ان اوټ مطلب دخول خروج تعدیل وزه چې ورته وایي. البته دوبۍ لپاره دا قانون نه دی، که چا ویډیو نه وي کتلی نو هغه در سره وګورئ. نو دغه ویډیو په کتو سره هغه هیوادوال چې په داخلي اماراتو کې 2 کلنې ویزې لګوي یا 1 کلنې ویزه لګوي، دوی په اندېښنه کې شول چې ګواکې دا قانون به زموږ لپاره نه. کم څوک چې په داخلي اماراتو کې خپله ویزه تمدیدوي یا یو ځای څخه کینسل کوي بل ځای لګوي، دوی لپاره دخول خروج په داخلي اماراتو کې کیږي، بهر ته د تللو ضرورت نشته. 1 کلنه ویزه کې خو ان اوټ شته نه، هغې کې خو د دې جنجال څخه هم خلاص شوي یې. او که په تاسو کې کوم چا ویزټ ویزه هغه غواړي چې پخې ویزې یا کاري ویزې ته واړوي، هغوی لپاره هم بهر تللو ته ضرورت نشته. دغه تاشیره وګورئ، دا همدا نن راغلې ده ښه، د ویزټ ویزه وه او کاري پخې ویزې ته یې اړولې ده او ان اوټ لپاره بهر تللو ته ضرورت نه دی پېښ شوی. خو که بیا هم څه و هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده، مننه.